کې مجاهد شاعر دی غوي دغه بیهوده شاعران چې کوم وي دا شاعران خو دا خو د خپل کور او د کلی د زنانو بیزتی خلکو ته کوي وي ځکه په شعر کې داسې وایي چې زمونږ د زنانو چارګل داسې دی او زمونږ د زنانو بنګړي داسې دی او مخې داسې وي پردی خو تا نه دي کتلی معلومه چې د خپل کور هغه خلکو ته بیانوي کنه عجیبه استدلال یا شاعران بیا په استدلال کې ډېر کلک هغه وي ته خو د خپل کور او د خپل کلی د خپل کوڅې زنانه غریبانې د وشرمولې ولې ته هغه صفتونه په شعر کې پیش کوي چې هغه ستا د خپل د کور د زنانو دي ستا د کوڅې د زنانو دي د حیاناکو دي چې دا رقمې بنګړي دی او دا رقمې نکریزه او دا رقمې سور لاس دی او پلنکۍ دی او پلنکۍ دی او بوله لاړه او منګی په سر دی دا خو د خپلې ښځې یادی دی اوسه احسنه اکذبه وایي عرب وایي په شعر کې ډېر خوندور هغه دی چې ډېر دروغ پکې شوار سره یو څر سوي چې ورانه شو بل څر سره وي دروغ به وای داسې بکی چې ځان به اسمان ته وخیږي ال سپوږمۍ نه مې لاس را چاپیر کړی دی اوله راښکته مې کړه اله داسې تندر یم اوله داسې طوفان یم او داسې جریر پکې ولي شاعر عربو کې تیر شوی دی چا ورنه پوښتنه وکړه چې شعر العرب څوک دی عربو کې لوی شاعر څوک دی احسنه اکذبه وی عرب وی په شعر کې ډیر خوندور هغه ډیر دروغ پکې ډیر خوند پکې هغه کې څه دروغ کې چې د چا صفت او اړم شنو دای شیت نه جوړ کی ابو ختانه وی پلانکې د پیش نه پیشم خان صاحب جوړي نو مې پیشوي دا پیشم خان صاحب دی چې صفت یې کوي او چې غیبت یې کوي نو بیا داسې شیت نه جوړ کی چې بیخي ادبیاتو کې تاسو ویل لګا متنبی د دې شینو ګډیر ماهرو د 420 کې نو کافر سره ځای کې انډیوالی ده کافر رنگ نه تک تورو د مصر حاکم ډیر نیک سړی دی خدا خو لالچی انسانو د پیسو شوقي د پیسو پر انډیوالی او څه مطالبه ته کول جماعت هم کم ځای کې وظیفه راکړه هغه نور کولای دا خو وظیفه سړی نه دی نو اول کې وته اخوا دی خوا کېږي دا صفتونه کړي دي هغه رنگ نه تک تورو حبش غوندیو وې د تور مخ چې دی وې داسې پړق وایي چې شمس ته نه شرمېږي او شعر کې وایي وی لمر د مخ نه شرمېږي د مخ داسې مخ دی او داسې استاز دی او داسې کمالات لري او دا ډېر صفتونه یې کړي بیا چې کله ته خفه شوی او هغه شی ته نه دی بوت کړی ځکه دې ته غلو چې شی ته پیسې ته وباسم یا کوم ځای کې څه مسؤلیت ته نه وخته هغه یې نه دی ورکړی هغه ځای نه وتښتې لاړه مصر نه او نور یې پسې خبیثه ژبه خوشې کړه وی دا کرکدن دی کرکدن په دې بحري ځنګلي حیواناتو کې یو شی دی سنډان هم غټ دی وی هغه تور سنډا دی او دا خو خسي دی ځکه غلامان باغ خلکو خسیان کولو دا غلام پاتې خسي نه غدا ورپسې وي دا خسي دی وی ما وی چې عقل خلکو به ویل چې مخکې په سر کې دی وی زه اوس پوه شوم چې عقل خصیتینو کې دی نو د خصیتین هم نشته نو عقل هم کې نشته نه خسیم دی او بیا عقل هم دی او داسې وی لاندې شونډې لاندې نامه تر رسېدلې ده او دا دی فلان دی او د بادو نه ډک دی د بادو بنی دی چې خوځوي ولې صرف ګډې وډې به یا به باد خوشي کوي دا به کوي دومره خرافات یې ویلي دي چې هغه سره خلک په ادبیاتو کې ته نشي ویلی اکثره غذای پرېږدي نو شاعران دغه فی کل واد یهیمون دا معنا چې اره کنده کې چې جوړه شوار سره یو څر سوي چې ورانه شو بل څر سره وي دروغ به وای داسې بکی چې ځان به اسمان ته وخیږي ال سپوږمۍ نه مې لاس را چاپیر کړی دی اوله راښکته مې کړه اله داسې تندر یم اوله داسې طوفان یم او داسې نو چې دا ګډې وړې وای ځکه دې شعر کې څومره ګډې وړې ډېرې وای خوند پیدا کوي الم تر ته نو ګورې انهم دوی فی کل واد په اره کنده کې یهیمون سرګردانه ګرځي وانهم یقولون او یقینا دوی وای دا شاعران ما لا یفعلون غچینی کوي شاعرانو ټول خبري هغه چی کوي نه کړي هیڅ خبري کوي چې کوي خنه جریر پکې ولي شاعر عربو کې تیر شوی دی چا ورنه پوښتنه وکړه چې شعر العرب څوک دی عربو کې لوی شاعر څوک دی ویراشه زیر توخه ماشاءالله رب ځان سره بوت کور تاسې باندې ته بوت سپې ته وروسته आवाज یو کې چې بابا روزه وی چې ګور یو سپینګری دی وزه خپو کې راټینګه کړي دی وزه او داسې لاندې خله لاندې کړی دا غولانځه خله کې ولنیولې ده سپینګیره دی او داس په خله باندې روي د چا आवाज ورته وکوي چې هغه د غولانځه پرې خو د دې ګیره باندې خط شودې را روان دي شودې را روان دي او وزه په خو کې د ځان تر ټینګه نیولې وجدو دوته دا دیو پیژاند چې نه وې د ازما پلار دی دا جریر ته د ازما پلار دی وې دا کار ولي کوي دا وزه خو کې را ټینګه کړي دا ډیر خصاصت نه دا خپل باندې ولی روي وی ځکه کدا سي لاس باندې بل لوخي کړه دغه شي نو چشو شواز به وکی کنه چې سينه چې ماشومان چې خبر شي وي دومره خصيصم دی خود دې او یو شاعرانو سره لوی شاعرانو سره ما مقابله کړي په دې پلار باندې ماتي ګټلې ده نه اوس پوښه چې شرالب څوک دی نه زېما کړه چې ما د شعر په زور باندې په دغه پلار د خلکو نه ګټلې زما بابا دغه دی او ما خلکو دینه زما پلار داسې سړی دی او داسې افلاطون دی دنیا یې باد کړی دا دا کې دا وی ټول نه یې زب کامیاب شوم شکست ورکړم وی پلار مې دغه
او یا شاعران د دنیا ما په مات کړي دي په دغه بابا باندې نو معلومه چې شر العرب زېما اسی مې د شاعرانو چالاکی د توخو دا چې هغه چې صفت د چا کې کم ځای ترسي غیبت د چا کې کم ځای ترسي نو یقولون ما لا يفعلون کوي وی هغه څه چې هغه بیا کوي نه. هغه جی محمد امین صاحب په نامه شاعر کوزه پښتونخوا کې تیر شوی دی ډېر نیک سړی او هغه شاعر د روسته چې صفت راځي نیکانو شاعرانو صفت قرآن کړی دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کلکه مدح کړی ډېر زیات عایشه کې لرل او مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه کم ځای کې یو ځای له تلې پروګرام نه د جلسې ملسي چې تاسو ختمانی ډېر ګرم ګرم پکې کېږي شیرونه پکې هر څوک وایي غوږ کې ګوته کېدي نو هغه پکې دغه کوي دا د سامان تړم او نبی ریدار لزمه او د مدینه په طرف او نبی مختار لزمه یو نات په ډېر مشهور پاکستان کې ډېر ویل کېده نو دالته شوی دی بیا څه کال بعد بیا راغلی بیا همغه ناستی غوږ کې ګوتې ایښې دا د سامان تړم راکوشه د سامان بچیا سامان تړې تا خو تېر کال هم دا سامان تړم اوس هم دا سامان تړم ته دروغ وایي سامان دې تړلی کال کې اوس رسېدې د سره رښتیا یې شو که دا رښتینې محب رسول صلی الله علیه وسلم وي سامان دې تړل اوس به یې تړلی وای ته به وختي ورسېدلی وای ته به رسېدلی وای وي تا دا دغه یو بل مرته یو بل چا نه مې اورېدلي وو هغه هم دوی سره ناسته پاسته پیدا شوې وه نور الله عالم دی چې د عبدالله صاحب سره ملاقات شو عبدالله هم یو لوی شاعر تېر شوی ښه عالم او ښه شعرونه به ویله نو هغه یو شعر کې بیا ویلي چې ما ته پاک رسول دا رقم ویلي ای عبدالله پرېږده کور کوڅې د کلي او زر شه مدینې ته د نوخاره راځه وایي زما په عشق کې بیماره راځه یو شعر ویلی وایي ده ورته دا تا دروغ ویلي دي وایي ځکه تا ته چې رسول الله سلم ویلي ته بیا نوخار کې څه ګورې وایي ته بیا مدینې منورې ته باید ځان ورسوي که نه تا دا خبره ولې کړې ده نو هغې کې د هغې باندې اتمام حجت په دې کې راوستل نو هسې مې دغه ورته ویل یقول دا خو نیکان خلکو خیر ده یو خبره بعضې مجازاتو کې د استعمالي یا نورو شیانو کې خو یقولونه ما لا یفعلون هغه څه وایي چې کوي یا نه هغه خبرې کوي چې هغه بیا کوي نه نو او دا صفتونه په رسول الله سلم کې نشته نو رسول الله سلم شاعر نه دی رسول الله سلم شاعر نه دی الا الذین هدایتونه چې کله راغله نیکان خلک د رسول الله سلم په ملګرو کې شاعرانو جهادي شاعرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح به یې کوله د الله حمد به بیانول لکه په هغو کې مشهور په انصارو کې ډېرو انصارو کې حضرت حسان دته شاعر النبي صلی الله علیه وسلم ویلی شي رسول الله سلم به ورته خپله منبر برابر لیکې نه او تو پورې تا سره به روح القدس جبریل امین ملګری تر څو پورې ته رسول الله سلم نه دفاع کوې عبدالله ابن رواحه و مشهور شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم موتا کې شهید هم شو کعب ابن مالک رضی الله عنه دغه درې په انصارو کې مشهور شاعرانو نورم شعرونه علي صاحب شعر هم مشهور هغه به ویل په غزواتو کې نور وی دا حسان او دوی راغله چې الله جو خو د شاعرانو پاک له دغه څه ویلي دي او مونږ خو شعر وایو او شعر هم ویلی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو خو د الله او د الله د رسول او د الله دین نه دفاع کوئ تر څو پورې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوئ جبریل امین به تاسو سره ملګری وایي تاسو وی ځکه دا ستاسو شعر وی قسم دی په دې مشرکانو په کافرانو په قریشو باندې وی د غشو نه ډېر سخت دی دا ستاسو شعر ورباندې څنګه دی د غشو نه سخت دی نو معنا دا چې دا کوز چې کوم د شعر بد بیان شو دا د ګډو وډو شاعرانو دا د خرافاتیانو شاعرانو چې ګډې وډې وایي هغه شاعران زموږ وطن کې مجاهد شاعر دی هغه وایي دغه بېهوده شاعران چې کوم وي دا شاعران خو دا خو د خپل کور او د کلي د زنانو بېزتي خلکو ته کوي وایي ځکه په شعر کې داسې وایي چې زموږ د زنانو چارګل داسې دی او زموږ د زنانو بنګړي داسې دی او مخ یې داسې دی وایي پردی خو تا نه دي کتلي معلومه چې د خپل کور هغه خلکو ته بیانوي که نه عجیبه استدلال یا شاعران بیا په استدلال کې هم ډېر کلک هغه وایي ته خو د خپل کور او د خپل کلي د خپلې کوڅې زنانه غریبانې وشرمولې ولې ته هغه صفتونه په شعر کې پیش کوې چې هغه ستا د خپل د کور د زنانو دي ستا د کوڅې د زنانو دي د حیاناکو دي چې دا رقمې بنګړي دی او دا رقمې نکریزه او دا رقمې سور لاس دی او پلنکی دی او پلنکی دی اوبوله لاړه او منګی په سر دی دا خو دا ته خپلې ښځې یادوي ده اوسه وایي تا خو دنیا هغه نه دي کتې تا خو انګرېزه یاده نه کړه چې دغسې ګرځي تا خو دا خپله یاده کړه نو دغه بېهوده شاعران دغه د خرافاتي شاعران چې د خلکو ذهنونه خرابوي ځوانان خرابوي دنیا خرابوي فسادونه جوړي دغه بد چې دا نو یا دروغ وایي قرآن دغه بد بیان کړه کوم چې نیکان دي هغوی دپاره یې 3 شرطونه 4 شرطونه قرآن ذکر کړه نو هغه استثنا اوس کوي